ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. امریکا ولسمشر جو بایدن ادارې هم ترکیې ته د S-400 دفاعي سیستم پر سر ګواښ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان ویلي چې ترکیه نه باید S-400 سیستم تر لاسرسی ولري. جان کربي زیاته کړې ده چې له دوی سره په دې تصمیم کې د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه هم همغږي دي. د دفاع وزیر اسدالله خالد په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نه حضور ته تمایل نه لري او په خبره افغان ځواکونه اوس په یوازې ځان د خپلې خاورې د ساتلو وړتیا لري او کولی شي د دښمن پر وړاندې له بهرنیو ځواکونو پرته پیاوړې مبارزه وکړي. ویسا ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې لیکلي چې امریکا د 2001 کال د بن کنفرانس په شان د یو حکومت د جوړولو په هڅه کې دي او هندوستان به نن 15 لکه دوزه د کورونا ویروس ضد مرسته شوی واکسین د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته وسپاري. په دې اړه د عامه روغتیا وزارت ویان د سپیکر نظری رسنیو ته منلي چې دا واکسین به 2.5 لکه کسانو ته تطبیق شي.